او بیا هغه خلک چې د جماعت د وړاندې اجلاګانو ډمې غږوي اول درته صرف نصیحت قدر کومه لږ په خپل ایمان ویریږئ د الله نه شرم در نه راغې د قرآن نه شرم در نه راغې د جماعت د منارو نه شرم در نه راغې حق ځای نه شرم در نه راغې د کوم ځای نه چې 15 ټیمه په ورځ کې د الله تعالی وحدانیت اعلان کېدو د پیغمبر د رسالت اعلان کېدو هغه ځای له جمع له را روان وي هلته د الله ته سر په سجده باندې لګولې دی هلته مسلمانان عبادت له راځي تا د پاکستان مشهور اجلاګان راوستل زما د خدای د کور مخې ته دې وګډول د الله نه ونه شرمېدلې د قرآن نه ونه شرمېدلې د اسلام نه ونه شرمېدلې دا زما د الله رحم او کرم او احسان دی چې په تا باندې عذاب نه راځي دا زما د حکومت بوزدلي ده دا زما د وخت د عوامو بوزدلي ده چې تا د جماعت مخې ته ډمې ګډولې تا اجلاګان ګډولې په کار ده چې د هغه کلي ځوانانو په کاڼو باندې ویشتې وې هغه وخت کې حکومت ته ګرفتار کړی وې ستا په لاس کې اتکړۍ در اچولې وې ته جیل له بولې وې په تا باندې اف آی آر کټ کړی وې خو زه به صرف دومره وایم کاش چې نن عمر ابن خطاب موجود وې کاش چې نن خالد ابن ولید موجود وې زما د جماعت بې حرمتي به نه کېدله زما د قرآن بې حرمتي به نه کېدله زما د منارو بې حرمتي به نه کېدله زما د اذان به حرمتي بنه کېدله هغه عمر ابن خطاب چې وی چې هغه یو سړی نو پرېښی یو صحابي روایت کوي حضرت صاحب ابن یزید وی جماعت کې ناسیما حضرت عمر یو وړوکې غوندې ګټه راوچته کړه زه په کاڼي باندې ویشلمه ما ته وی صاحب ابن یزید دې خوا راشه هغه دوه کسان چې جماعت کې خبرې کوي دا دوه کسان زما خواته راوله هغه دوه کسان چې راغل عمر ابن خطاب ورته وی رضی الله تعالی عنه د کوم ځای نه راغلی استئ هغه ورته طائف نه راغلی وی یا ساتئ د طائف نه راغلی یئ ملمانه یئ کو د مدینې اوسیدونکي وی والله په کوړو باندې به مې والي وی د جماعت عزت نه پیژنئ د جماعت ادب نه پیژنئ دلته به اوچت اواز سره خبرې نه کوئ هغه خلک یې کوړو باندې وال کو د مدینې باشنده وی ولې جماعت کې خبرې کوي عمر ابن خطاب خبرې نه خلک اجلاګان د جماعت مخې له راولي خلک ډمان د جماعت مخې له راولي نه په عوامو کې غیرت پاتې دی نه په مولا کې غیرت پاتې دی نه په مفتی کې غیرت پاتې دی داسې خلک گرفتارول پکار دي د علی الاعلان سزا پکار ده دا نوټس جاری کول پکار دي حق محله کې به اجلاګان نه ګډېږي کومه محله کې چې اذان کېدلی شي هغه محله کې به اجلاګان نه ګډېږي کومه محله کې چې قرآن ویلی کېږي کومه محله کې چې د قرآن صدا ویلی کېږي هلته به اجلاګان نه راځي هلته په اجلا به پابندي وي هلته په ډنګ ټکور به پابندي وي د دې خلکو په خوله کې لوګام ور واچوئ سبا خپل قبر ته سوچ وکئ سبا آخرت ته سوچ وکئ سبا د الله مخې ته ور روان یئ سبا امام الانبیا ته ورځئ الله ته به څنګه وی الله ستا د کور نه حیا رانغله د هغې د وړاندې مې اجلاګانو ګډول الله ډمان مې وګډول الله موسیقي مې وګډوله زه د خانۍ په نشه کې ډوبومه زه د ملکۍ په نشه کې ډوبومه زه د نوابۍ په نشه کې ډوبومه دا خاني به دې ختم شي دا نوابي به دې ختم شي دا مال او دولت او جیدات به دې ختم شي نن دې خطا او ګناه کړې د خپلې خطا نه په خپله توبه وباسه ورنه چې سبا زما د رب دربار لځي او هغه دې رانیسي جهنم ته دې بوځي نن دنیا کې تایب او توبهګار شه چې سبا ذلیل او خوار او رسوا نه وي